خورما او روغتیا شاید دې ګټو په اړه مو تر اوسه نه وي اورېدلي. سلام، وخت مو په خیر. د مطلب د شریکېدا نه وړاندې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، د مهربانۍ له مخې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. خورما د هغو میوو له ډلې ده چې زیاتره په تودو سیمو کې پیدا کیږي او په ټولو هیوادونو کې د خلکو لخوا ډیره استعمالیږي. کجوري یا خورما په دوه ډوله دي چې یو ډول یې تازه او بل ډول یې وچې وي. هغه چې ګونځې یې کړي وچې کجوري او هغه چې هوار پوستکی لري تازه خورما ده. ځینې خورماګانې کوچني او ځینې یې لوی حجم لري. همدارنګه په رنګ کې هم سره توپیر لري چې هر ډول یې په ښار کې پرېمانه ترلاسه کولی شي. د کجوري مصرف په امیندوارۍ کې د امیندوارۍ پر مهال د کجورو خوړل هم مور او هم ماشوم ته ګټور دي. په خورما کې شته قند مور او ماشوم ته انرژي ورکوي او په بدن کې وینې ته تغیر ورکوي. د امیندوارۍ پر مهال تاسو ډیره اندازه انرژي ته اړتیا لرئ چې مصرف یې کړئ. نو ښه ده چې هره ورځ یوه اندازه خورما وخورئ ترڅو مو په بدن کې انرژي تامین شي. د زیږون پر مهال د زیانونو مخنیوی. خورما د پولیت یوه ښه منبع ده او پولیت ماشوم د مغز او نخاع له زیانونو وژغوري. د نوي زیږیدلي ماشوم د ویټامین کا تامین. ویټامین کا په لخته کیدو او هډوکو جوړولو کې مرسته کوي. نوي زیږیدلي د ویټامین کا د کمښت سره پیدا کیږي. که چیرې مور کجوري مصرف کړي کولی شي نوي زیږیدلي ماشوم ته د شیدو ورکولو پر مهال د ضرورت وړ ویټامین ورکړي. د وینې د کمښت څخه مخنیوی. خورما کولی شي د امیندوارۍ پر مهال د ضرورت وړ اوسپنه د وینې د کمښت لپاره د امیندوارۍ په عین حال کې ذخیره کړي. د اوبو او مالګې تعادل ساتل. کجوري د پوتاشیم لرونکي دي کوم چې په بدن کې اوبه او مالګه ساتي. د وینې فشار کنټرول کوي او د عضلاتو د ستونزو مخنیوی کوي. د دې معدني موادو کمښت په بدن کې د پښتورګو ناروغي منځته راوړي. د خورما ګټې د هډوکي او غاښونو د ودې لپاره. میکانیزم د معدني موادو یوه بله ضروري منبع ده چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د غاښونو او هډوکو په جوړښت کې مرسته کوي. همدارنګه د وینې قند او د وینې فشار منظم کوي. خورما په بدن کې د میکانیزم د کمښت مخه نیسي او که چیرې په بدن کې میکانیزم لږ شي نو انسان د هډوکو او غاښونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.